رحیم زاغلم غرب بازار ته مرګ سو خبرو کو يلا سلام یغل غرب بازار ته پاملور نریګرانا او من سو خبرو کو زين کینه راغله دا خو پیژنې کنه دا څنګه نه پیژنې دا څوک ده؟ مشهور شخصیت دی هغه دې څه کې کرکټر نوم رانه یادو صدق امرور ده کنه مشهور سړی دی او کنه دا ملک دخه د غربو د ټول فامیلو ملک دی شروالي ملکی دې پرې خدل تر سب څه شوې دغه نظیر څه شوې راځه دغه نو ورکیږي ملک رانه ورک نصیب به تا بلدی ما نه بیا به تا د روغ سړی تاوان نه غواړي بیا به تا وایي چرګ راوړي په تاوان څنګه را چکر شوې دلته ولا لګاغو کو خبره وکړو خلکو سره کنه مرکه کو تاوان غټه کوي نه شکر دی اخه خسته ګټه کوي ورګ نشي چې تعظیمه نه ول زته مشوم کارو د دې اپلیکیشن د افغانانو بارکه د خو ما دا پیغام دی وروره چې دا کلاړو غلطه دی دا غو کې افغانان ډیر ښه خلک دي تو ګوره مونږ شکر دی خپل ښه خلک یو من پرسته خلک یو را دي شي دا رغله نور دی را دعوت کې افغانستان دی وګوري افغانستان خزه دی وروره را دي شي مونږ من پرست خلک یو شکر دی چاته غن رسو ځان پوش Che fosse auxiliasse o se troppo essere religioso. حالي سي ها سيموني سين لازم. حالي سي ها هم سين يا خپل وسه کاروبار کې خپل روزګار کې مو خو په تیر کې جمهوریت کې رحیم زاغلم غرب بازار ته مرګ سو خبرو کو یلا سلام یغل غرب بازار ته پاملور نریګرانا او من سو خبرو کو زين ها سلام علیکم دوستانو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ عظیم ملک و انانس درکه مېلمنو سره خبرې کول افریقا جیمز را سره ده جیمز وډ نو ماشاءالله مسلمان ده او دغه ځای مخکینی نوم یې چې جیمز وډ هاو یو فیس ریلیشن Eso de Shati, pues sí. Así no, por bien, eso first place. Azim څنګه؟ خیر الحمدلله. طبيعت خدا. خو الحمدلله رب تاسو راګیږي انګلیش تو سره راګیږي. ها باندې هر ان هذا زين. طبيعت دې خراب ده بيخي مود دې خراب ده. د څه بتاو شو خو زنانه بازار ده. دی خرازي خو زنانه بازار ده. ها. او شیل اسی فورست. very good. زنانو څنګه؟ اسې شي الحمدلله جوړ تازه خیر دې خورا څه پروانه خیر تختیاروز من دې څه ده سجاد الرحمن سانو څه ده حمید الله سانو چې ده پروانه مصطفی د کوم ځای وګیانو کې د کوم ځای وزخیلو ماشاءالله د کوم ځای چیراګام ماشاءالله څه کار کوي ولا اوس رواني تمرین ته بوکس کې او خدا خپل ورنشه بخېګه څنګه مالته په بوکس مس کې ورنشه دا یو پارتنر دی یو کنه چې څه وهل سر څه دا له پکې نه راغلی دا خو پیژنې کنه دا څنګه نه پیژنې دا څوک ده؟ مشهور شخصیت دی هغه دې څه کې کرکټر نوم رانه یادو صدق امرور ده کنه مشهور سړی دی او کنه دا ملک دخه د غربو د ټول فامیلو ملک دی شروالي ملکی دې پرې خدل تر راغلی سیکل باندې نه راغلی دا او سایکل لازم چې خلک دی پیژني بس څنګه بس سیسو دا افریقا نه راغلی دا ډېر او غواړي چې کلو اتراو باندې وګرځي ډېر مو ګرځاو نن دلته راوستو خبره ده ولې څه ویل ورته لري دوی ته هغه دی د ټولو خارجیو کې د څوک لار دی او نه دا هیله لرو چې راشي ملک امنیت دی او د ګرځي خپل ځان جوړ شوي پارکونه دي خپل ملک نن داره دی وکړي او امنیت راځي دې څه مشکل نشته دته سوې دته دنه څه پښتنو وزیر ته ترجمه کوم دله به دا پوښتنه وکړو چې څنګه ژوند هم تېرېږي ښار کې څنګه ده او مسافرۍ سره څنګه یاست ايش سنغافورة ليس افغانستان ايش لابس very good هارسي هو ايش يا هارسي ولد ډېر ښه ځای او ډېر خلک دي مېلمهپاله دي وایي او د دې ځای نه څنګه د افغانانو نه خوشحاله یاست مېلمستیا د دې ځای د خلکو رویه ستاسو سره eles hoje eles afgani FIFA eles polis ele achilu افغاني باي حالي سي هو سيمون هو انسان يا ډېر ښه خلک دي وایي درانه خلک دي مېلمهپاله دي ډېر زیات موږ ډېر قدر کوي او د حکومت نه څنګه راضي یاستئ د اوسني حکومت نه پر حاله حالاتو نه Minus fortunately Taliban is obviously ready. Oh, be very good. Very fantastic. And oh, insane. ډېر ښه دي
ډېر ښه دی وایي چې خالي خوشحاله یاست په خیر راغلي ښه وخت ولرئ او ښه ژوند ډېره مننه خوشحاله اوسئ زو اش اس ربش طلاق است این شغل بس ملک صاحب څه شوې څه شوې راځه نو ورکېږي ملک رانه ورک نسی بیا به تا نه بیا به تا د روغ سړي تاوان رانه غواړي بیا به راته وایه چرګه راوړې په تاوان مېوې خورې نه نه زه خبر کوم خبر سره کې راځه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر نوم مبارک دی چی دا نوم ذاکر الله دی ذاکر الله د سره مرکه وکړه کنه ته خبرې هڅه څنګه چل جوازي ما زګر خیر جوړ خیر څنګه دا سودا څه خرڅي کنه خرڅيږي شکر دی الله نه رضا یې زما څنګه را چکر شوې دلته ولا لګاغو کو خبر وکړو خلکو سره کنه مرکه کو تاوان نه ګټه کوي نه شکر دی ښه خسته ګټه کوي اورګ نشي چې تازیما نه ور زه ته مشوم کوم د دې اپلیکې باره کې سره وایي د څه هغه غره اپلیکې نه اپریکې نه راغله تاسو مینه ده او د اپلیکې نه راغلی دا ډېر ښه څه پیغام ورته ورکړې څه ورته وایي د افغانانو باره کې د خو ما دا پیغام دی وروره چې دا کلاړو غلطه دی دا غو کې افغانان ډېر ښه خلک دي تو ګوره مونږ شکر دی خپل ښه خلک یو من پرسته خلک یو را دي شي دا راغلی نور دې را دعوت کې نور دې را دعوت کې افغانستان دی وګوري افغانستان ښه ځای دی وروره را دي شي مونږ من پرست خلک یو شکر دی چې هغه نه رسو زیان پوه شوې اوس بول ایشنه فراتاسل اسم بول الحمدلله افغانی فوست از شیلی او سنت افیس او شلګاس حال هه ویټ حال all video in the hall yeah دا مونږ ډېر ډوګانې کړې مې دې کې مراد معلومات کېږي او خلک هم ګوري او ستاسو باره کې ټول خلک پوهېږي ګور رمضان صحیح ده مسافر دې څوک شته مسافر مشته دی څوک ده ورورم په سعودي کې دی څه نومېږي خیرات خان هرات خان څه ورته وایي هغه ته خدا پیغام دی چې شکر دی دلته مونږ ښه کاروبار جوړ دی الله نه رضا یو کور نه د بېغم اوسې ټول مسافر شکر دی اوس په افغانستان کې امنیت دی ښایسته کاروبار جوړ دی پوه شوې اوس ګوره خارجیان راځي دلته ښایسته چکر وي کاروبار یې جوړ دی شی ورته رالیږم بېخي م ځان هغه ورته شو نه نه شکر دی او څوک دی که نه والله ښه دی شکر شی رالیږلی ورته تر اوسه پورې مړه د کور کار روان کړی شکر دی الله نه رضا یو انشاءالله ټولو مسافرو ته سلام وکړه ټولو مسافرینو ته سلام علیکم په خیر په خوشحالۍ خپل وطن ته راولي خپلو بچیانو ته ځکه چې دا هم راغلی د وطن اخوال یې واخیستلو خوشحاله دی او بس دا د الله په خیر خپل وطن ته ورسوي په خوشحالۍ سره موږ مسافر دی الله خپلو کورو ته په خیر په خوشحالۍ راولي او ټولو مسافرو ته همدغه چې له خیره په وطن کې امنیت دی بس کرا هره کراري دی الحمدلله ټول خوشحاله دي غټ واړه او ستاسو د راتګ په هیله تاسو د الله په خیر په خوشحالۍ راولي مننه ورور وطن اوس یې سپاسې وروره سړک غاړې ته مه ځئ ښه او چې لار مه بندوئ شله سوشو افیس ټیم اولیش آشینده بیست رابل کلیسترانیست حالي هو سلام علیکم السلام علیکم خیر دلار بندی کنه بس لا شات بس تو خیرکس اسمع صو شوي دا په انتخاب ویږي ها دا په انتخاب ویږي او کنه او سله ايش انا ها دا الاپلیکین راغلی دا ها افریقایي دا او وطن ته راغلی دا افغانستان دا خلق او دا ځایونه خپل ویډیو باندې خلق هغه ته راځه د معلومات ورکم زه د ځوانانو شورا رئیس یم د پارلمان ډېر نوم مبارک دی انجینر طاهر مجروح مې نوم دی او مخکې ولسوالو منازیانو کې شنوات ډېر بس او ښه په پاسې معلومات درکوم ډېر معلومات دي ژوندی اوسئ خو د ذکر درې کو چې د لږ د بازار زموږ په ویلاګ ده که نه ویلاګ ده ډایرکټي لایف ده او لایف صحیح ايش الابنس نوم مبارك سو محمد طاهر مجروح محمد طارق مجروح اس انسان فورس ما شاء الله اس جود ريستورانت اس رشت حالي هو سي هون سمو انس شلو فين شنواريا تشين فيست ارست حالي هاتينو ولا سوالي ها ايوه خا د ذکر درې کو چې د ځازې خو دغه نه نه مشکل نشته خلاص صحیح څنګه د دلته ځوانان کاروبارونه باندې بوخت دي لګیا دي ته مرکه ما چې لایف خو به شروع کوم لایف ده کنه بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسو او تاسو د شبکې څخه ډیره زیاته مننه دلته خو ان شاء الله د جلال آباد خاراون په شپږم ناحیه کې ټول ځوانان سره منسجم دي او روزمره کارونه او روزمره کومې چارې چې دي ښې پر مخ روانې دي او خو
خو یو ټکی شته دی چې باید واضح ووایو چې د ډېری ځوانان د بېروزګارۍ څخه سر ټکوي. دې کې باید مبالغه ونه کړو. د شته دولت او د ملګرو ملتونو د سازمانونو د خیریه مؤسسو څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه مسلکي ځوانان چې کوم زموږ دلته په هېواد کې دي، اول د دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. په دویم قدم کې زموږ هغه حرفوي ځوانان چې دلته کوم موږ لرو هغوی ته د کار زمینه ده. نو ډېری ځوانان د دغې مشکلات ترلاسه کړي. وان د نور ژوند په خپلو ځوانان چې دي وروره دا واړه کاروبارونه کوي او اکثریت یې په شرمېږي. هغه ځوانان ته پیغام څه؟ نو هغې ځوانانو ته زما پیغام دا ده چې باید موږ او تاسې تل په خپل ځان متکي اوسو او خپل ځان باید تل متکي کړو، په خپلو موټو متکي شو او یو څه لاسته راوړو تر څو پورې به د نورو لاسونو ته نه سو او تر څو پورې چې ځوانان په خپلو موټو متکي شي نو هغه هر څه کولی شو. ځوان انرژي لري. ځوان چې دی هغه د دغې ټولنې د ملا تیر دی. دغه تیر باید په مناسبو چارو ترسره کړي. دقیقه گوش ده سوی سپی پختنه نکی پوش از آشیلی آسی وزی تروپیس رلی شد. حالی سیو ها سیمونی سنگ. نشی آسی. حالی سیو ها. همین سنگ. یا. خپل وسه کاروبار کې خپل روزګار کې موږ خو په تیر کې جمهوریت کې داخلي او خارجي مؤسساتو سره کار کوو او خپله مو تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي. په زراعت کې په کیله کې ماسټري کړې، هند په بنګلور کې. او فلحال چې ما وظیفه نه لرم او بس دلته جابلیس یم. Of this first knowledge of Hindustan is police Very nice. Very nice. Just enjoy sports. حالی سی ها. اینجا very good nice ها. یا. ډېر من مسافر دشته خارج کوي. نه نشته. نور مسافر چې د خارج کوي د څه پیغام لري؟ نو هغوی ته دا پیغام لرم چې افغانستان زموږ ډېر غریب او کړېدلی هېواد دی. هلته دوی باید خپله خواري وکړي او څه نفقه د خپلو کورنیو ته راولېږي چې تر څو پورې دلته زموږ د افغانانو د اقتصادي هغه ګراب چې کوم دی هغه ورسره لوړ شي. نو دغه پیغام مې ورته ډېره مننه. اوس اصل شوار ویست اوکې نو سی ویست اورس اوکې اورس Family. What a family. Super. Great family. حالی family. Oh, yes. Okay. درنو دوستانو دا زمونږ دا خپرونه چې تاسو ته مو د جلال آباد د ننګرهار ولایت مولوي خالص فامیلي په غرفو بازار کې جوړ کړې. تاسو په لوی بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه. Bye. حالی. ډېر مننه.